بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو مینوالو السلام علیکم. اقبال محسن یم د لټون بونیر سره حاضر یم. دا وخت موږ ضلع بونیر کې سلارزو یعنې پیراډایز هوټل کې ناست یو. د پېښور د دغې ښکلي ښار نه د نامتو ښار نه راغلي دي میلمانه زموږ د دیدن دپاره د ټول نه مخکې خو زه د خپل طرف نه ټول ضلع بونیر له خاورې لخوا هغوی ته هرکلی وایم او مننه یې کوم. راځئ چې د هغوی سره میله وشو. راته خپل نوم چې ووایې نو ډېره زیاته به ښه وي. تاسو هدایت خان نوم دی چې پېښور نه راغلی یم. هدایت خان صاحب څنګه حال دی؟ ښه برابر یې؟ څومره د ښکلي ځای نه راغلی راتلې نو څه سوچ دی چې بونیر وینم چا سره میله وشو؟ بونیر خو ډېر ښکلی ځای دی الحمدلله او ډېر خواهش وم خو مونږ په سعودي عرب کې چې کوم وخت کې پاتې کېدو ستاسو پروګرام مونږ لټون بونیر کتو او دغه وخت نه زموږ دا خواهش و چې اقبال محسن صاحب سره میله وشو او اعظم بونیري صاحب سره میله وشو داسې منیر بونیري صاحب سره میله وشو. دغه زموږ خواهش و په دغه عیله باندې راغلي وو دلته کې او الحمدلله تاسو سره زموږ ملاقات وشو. امید لرو چې بونیر صاحب سره ملاقات وشو انشاءالله. ډېره زیاته مننه. زموږ بل ملګری زموږ سره ناست دی. تاسو نوم؟ علمزید. علمزید صاحب څنګه یې؟ شکر ستاسو. بونیر په حواله بس بونیر خو ډېر مړکې ولته زموږ مسافرونه دي ستاسو کلیوال دی حنیف الله نو بس هغه هم راته ویلي وو زه به زموږ خپله مې یو خواهش و جي چې تاسو سره میله وشو بونیر صاحب سره میله وشو. خوشحاله شوې؟ او ډېر زیات ډېره زیاته مهرباني. زموږ سره دلته یو بل ملګری ناست دی. السلام علیکم. څنګه حال؟ خپله نامه راته ووایه. خانزیب صاحب څنګه یې؟ ښه یې؟ بونیر ته راغلی کلیل پیر بابا ته تللی دی که نه؟ ډېر ښایسته ځای دی د شغل د مشغولا ځای دی خو په زړه کې مې یو ارمان و را درېیمه ورځ د ژوند کې پاتې کېږو راغلي یو خو زړه کې مې دا ارمان و چې تاسو سره میله وشو تاسو دې ښکلو خلکو سره میله وشو تاسو نه څه وړو راوړو نو بس په دې ارمان باندې سپېشل د پېښور نه تاسو ته راغلي. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته شکریه ده کوم هدایت صاحب ستاسو بلها مننه. خو مینوالو دا پېښور لاهور کراچۍ دا څومره ځایونه چې دي په دې کې زموږ پښتانه ډېر زیات میشته دي او دا ډېر سپېڅلي ډېر ګټور او ډېر شملور خلک دي. مونږ له راغلي دي ضلع بونیر ته راغلي دي مونږ یې په څو چنده باندې مننه کوو. اعظم صاحب ته ووایم چې هغه یو څو خبرې وکړي دوی ته. ډېره زیاته مننه کوم د دې میلمنو چې دي دلته راغله او دغه خواهش یې وکړو چې یاره تاسو وي نو مونږ خو دغه خاوري او په خاورو کې لوبېږو. تاسو ښکلی خلک یې ستاسو نظر ښکلی دی او د دې نه علاوه لټون بونیر چې دی په دې خاوره باندې چې ګرد پښتونخوا چې څومره ښه کار کوي ښکلی کار کوي اصلاحي کار کوي د هغې هم مننه کوو چې یاره هغوی دلته خپلې سرګرمۍ جاري ساتي. بخشیر صاحب ناست دی راسره بس که هغوی یو څو خبرې وکړي. اقبال محسن صاحب تاسو ډېره شکریه مننه تاسو راغلی او زموږ د مېلمنو سره میله وشوی دي ستاسو ډېر زیات چې دی نو په انتظار باندې و چې یاره دې سره خپل ګپ شپ او سلام کلام وکړو. الله هم خوشحاله دی چې تاسو زموږ جی خوږو مینوالو دغه یو څو لفظونه د دغې میلمنو دپاره چې او د اکبر صاحب دغه یو شعر اکثر زه وایم چې مونږ مینه وکړله خو مونږ پکې خانۍ بایلې مونږ د حسن په خاطر خپلې ځوانۍ بایلې او تا به دې پټې کړلې ما له به دې بیا راکړلې ما به چې کله ستا په وروڼو کې بېلورۍ بایلې. د کیمرمین شاهد سره به زه ستاسو نه غواړم اجازت په دې هیله چې دغه شان مینه ناک خلک رایوځي کړو یو ټولنه جوړه کړو د په ساګو باندې د جوارو په سوکړک باندې په دال باندې په تشه ځمکه باندې راکینو په معمولي توګه باندې د قام لپاره د خاورې دپاره د ولس لپاره کار وکړو. اقبال محسن سره د دې سپېڅلو مخونو ستاسو نه اجازت غواړي. الله امان.